کوشش وکړئ داسې خلک دا نظام کې راولئ چې نظام ته نفع ورسي ګټه ورسي. صحیح ده، محترم دي موږ ته ټول د افغانستان مسلمانان، د ټولې دنیا مسلمانان موږ ته محترم دي. موږ به د هغو کفالت کوو، د هغو به تعاون کوو، د هغو به کومک کوو، خو نظام به په نظام کې به اهلیت مراعات وو. نو دا چې اهل نه دی بیا ورکوه که نه، دا امانت اهل ته ورکړه، دا چې تا ورباندې وسیله ده ما ته یې پیشنهاد که ما ته، زه به د کور تنخواه م ورته مقرره کړم، معاش به م ورته مقرر کړم، هر څه امکانات چې هغه به ورته مقرر کړم، قدر به وکړم، عزت به وکړم، خو کار و اهل کار ته ورکړه. او د بدنامۍ څخه ځانونه وساتئ. خلک خبرې دې پسې کوي، دا خلک پر خپل معنویت باندې راټول کوي، پر دا شریعت یې راټول کوي، پر دا خپل امانتداري یې راټول کوي، په زور یې نشي د ځان کولی. معنویت مو دا دی چې مکمل د نظام سره مخلص شي، بس خلک در سره ملګري کېږي، اطاعت یې کوي. او که یو وارې خلک در باندې بې اعتماده سوه، دا مخکې نظامونه چې تباه سوله خو دغه وجه وه چې د خلکو بې اعتمادي پر راغله. هر یو ډله درلودله، هر څه خپل انډیوالان درلودله، هر چا خپل خریبان درلوده، وزارتونه یې هم د انډیوالانو وه، ولایتونه یې هم د انډیوالانو وه، اهل ته کار نه سپارل کېدی. دا حکومت یې د ځان دپاره یو پیشه و کسب ګرځولی، خلک بې اعتماده سوه، بې اطاعته سوه، ولاړه زندي، ټوله دنیا یې پر اشر کړه، بیا هم دې کړه کنټرول. نن تا کنټرول کړي دي، نن د خلکو پر تا اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې موږ ته ګټې راوړي او زموږ په نفع به وي. او که دا شیان راله غیر اهل ته کار وسپارل سو، نو بیا خو یقیني ده چې هغه په نظام باندې نه پوهېږي، نظام به چپ چلی. نو ته موټروان موټر نه دی زده، تا موټر په لاس ورکړی دی، واچې بوزه په دا بازار کې، زه خو ځان تباه کړي، هغه تباه کړي، نور خلک تباه کړي.